موږ په فرانسوي ژبه کې کله چې غواړو یوه جمله په یعنی د مثبت نه منفي ته واړوو موږ هغې ته 3 طریقې لرو چې اوله طریقه یې چې ده نو او پا ده چې د نه او پا ترمنځ کله چې ورب ولیکو موږ هغه جمله د مثبت نه چی شي ته بدلیږي د مثبت نه منفي شکل ته منفي جملې ته بدلیږي نو موږ دلته لرو که نه مثلا مثال ده چې وایم جو سي زه پوهیږم دا چې ده دا یوه مثبته جمله ده که نه چې زه پوهیږم او زه غواړم چې دا زه منفي ته واړوم دې منفي ډول ته زه باید چې وکړم زه باید خپل فعل د ما فعل دلته چې ده د ما فعل سي ده دلته که نه سي باید د نو او پا ترمنځ ولیکم جمله ما چه ده جو ده خپل ضمیر به چه ده جو ده نو ځان ته جو لیکم او اوله طریقه د منفي کولو چی شی ده نو ده پس نو لیکم او بیا د مونږه ورب چی ده کنه سی ده نو خپل لیکم ګوره کنه ورب ایس نه بدلیږي خپل بیرته لیکل کیږي تنه چی کیږي نو د ورب سر چې ده کنه د ورب شروع کې نو اضافه کیږي او د ورب په اخره کې کنه دلته چې اضافه کیږي پا بس دغه شو د مونږ جمله د منفي نه چی ته بدله شوله د مثبت نه منفي ته بدله شوله جو سي زه پوهیږم جو نو سي پا زه نه پوهیږم زه نه پوهیږم دا شوله د مونږ جمله چې د مثبت نه منفي ته بدله شوله یو بل مثال که تاسو ته ولیکم وایي چې je comprends دغه چې مونږ دا کوم فعل سره هم ته بدلولو او دا یې ریشه وه که نه دې ځای پورې او دغه ترمینیزان ده دا ټول مونږ تاسو ویلی دي دا په څه معنی مثلا بیا هم معنی همدغه ده خو مونږ دا خبره کړې وه چې چېرته کوم یو استعمالیږي زه پوهیږم که نه چې زه پوهیږم دا د مونږ جمله چې ده دغه مثبت ده خو چې کله په منفي بدلوم چې لیکم جو بیرته خپله لیکم ځکه چې جو د ما ضمیر ده نو چې کوم ووایئ آفرین نو لیکم د ورب نه مخکې د مونږ ورب دلته چې ده کمپخون ده پس د ورب نه مخکې مونږ چې لرو نو پس دلته چې کوم نو لیکم خپل ورب بیرته خپل ورب لیکم هیڅ نه بدلیږي نه هم هیڅ شکل کې هیڅ بدلون نه راځي بیا د ورب آخره کې چې ورب آخر دلته ده چې ده پاور اضافه کوم نو د مونږ جمله چې شوله د مثبت نه منفي ته بدله شوله je comprends زه پوهیږم je ne comprends pas زه نه پوهیږم که زه تاسو ته معنی ولیکم څه رقم ته لیکم وایم چې زه نه پوهیږم اوس موږ دویمه طریقه لرو چې کله وغواړو خپله هغه جمله مثبت نه منفي ته بدله کړو خو بیا معنی هم بدلیږي که نه که په فرانسوي ژبه کې تاسو هغه لکه توضیحات تشریحات وګورئ دغه دویمه طریقه چې دا چې ده بیا هم نو ده بیا همچنان ورب ده چې موږ هغه فعل لرو دلته بیا په منځ کې خو د پا پر ځای چې لرو د پا پر ځای موږ پلو لرو چې پلو په پښتو کې څه معنی ورکوي نوره که نه نوره مثلا نوره نه خورم نوره نه کم نوره نه ځم نوره نشته که نه یعنې په څه معنی چې هغه شیان چې مخکې وو مخکې کېدل یا مخکې د کول اوس دې نه بعد چې نه کې که نه هغې ته چې ده نو هغه پلو ورته استعمالوو چې په پښتو کې مونږ چې ورته لرو نوره مونږ چې زه تاسو ته کله مثال درکړم بیا پوهېږئ نوره پوهېږئ چې څه رقم ته مونږ پلو او پا استعمالوو دا مثلا je sais pas زه نه پوهیږم یعنی دا یو عادي خبره ده یعنی مثلا عادي شکل د منفي ده یا je ne comprends pas زه نه پوهیږم بیا همچنان خو اوس چې زه تاسو ته هغه جمله لیکم تاسو پوهیږئ چې د پا او پلو ترمنځ فرق چی ده چې دا د اول طریقې مثال ده خو څه وایي چې je joue aux échecs. Aux échecs. خب جو په معنا د چی ده جو په معنا د ز
جو کنه مونږ چې دا مونږ پوهیږو چې کله دغه آخر کې دا چې دا د ترمینیزان ده دغه او چې ګورو کنه دغه او نو مونږ پوهیږو چې دا ترمینیزان ده نو دغه ترمینیزان نه مونږ چې کولای شو مونږ حدس ویلای شو او مونږ پوهیږو او 100% دا خبره کولای شو چې جو چې د اول ګروپ په اوس مهال زمان کې د اول ګروپ فعل ده چې اصل فعل څه رقم ته به وي اصل فعل دا رقم ته ده چې جو وي اصل کې دا څنګه ته او دلته دغه او چې دا د جو لپاره ترمینیزان ده په اوس مهال زمان کې نو دغه اصل فعل ده اصل فعل داسې ده ښه وایي چې زه لوبې کوم زه لوبې کوم شطرنج سره یعنی زه شطرنج سره لوبې کوم اوس چې زه غواړم خپله جمله په هغه په منفي ډول منفي بدله کړم خو غواړم چې د دویمه طریقه استعمال کړم نو دې په ځکه چې د هغه د جملې ترجمه چې د دویمه طریقې سره یعنی دویمه طریقې سره اړه لري نو دوی په خاطر دویمه طریقه ورته استعمالوم نو څه رقم ته وایم چې آفرین جو خپله لیکم فعل مې دلته چې ده فعل مې دلته ژوې ده نو هغې نه مخکې باید چې ولیکم نو باید ولیکم نو راځم نو لیکم آفرین فعل چی ده جو نو فعل خپله لیکم مکمل چې څه رقم ته ګردان شوی ده د ترمینیزان سره مکمل همدغه شی دلته لیکم بیا چې ور اضافه کوم پلو ځکه چې زه غواړم ووایم چې زه شطرنج سره لوبې نوره نه کوم یعنی په څه معنی چې مخکې ما لوبې کولې شطرنج سره نوره نه کوم کنه دې په خاطر نو پلو ورته استعمالوم باقی جمله هم چنان خپله لیکم ترجمه یې چې ولیکم جو په معنا د زه ژوې لوبې نه کوم نوره شطرنج سره زه نوره شطرنج سره لوبې نه کوم چې که تاسو داسې به ولیکم چې ښه هغه شي که نه شطرنجي Je ne joue plus aux échecs. Je joue aux échecs. Je ne joue plus aux échecs. دلته وایم کنه ساده وایم چې زه پوه نه شوم دلته څه وایم ځکه چې پلو مې استعمال کړی ده نو وایم چې نوره مثلا نوره شطرنج سره لوبې نه کوم Je ne joue plus aux échecs. Je joue aux échecs. Je ne comprends pas. Je comprends. Je ne sais pas. Je sais. دغه شوله دویمه طریقه د منفي جوړولو د جملې منفي یعنی د مثبت جملې په منفي کې جوړول ته یعنی منفي ته بدلولو ته دي ښه دوستانو که تاسو غواړئ دې ځای پورې دې نه عکس واخلئ کولی شئ چې دې نه عکس واخلئ چې زه یې دریمه او څلورمه طریقه هم ولیکم او مثالونه یې تاسو ته دلته کار وکړم تر څو چې تاسو عکس اخلئ زه یو څو دقیقې نه ډېره زیاته مننه دریمه او څلورمه طریقه د جملې کله چې موږ یوه جمله غواړو چې منفي کړو یوه بله طریقه هم ورته لرو چې دریمه طریقه ده هغه چې ده هغه بیا هم همیشه اول چې ده نو ده نو لرو موږ بیا پلوس بیا هغې نه پس حتما خپل ورب بیا همچنان ورب مشته بیا چې لرو بیا پاوا پلو اوس چې لرو ژمې ژمې په معنا د چې ده ژمې په معنا د هیڅ کله هیڅ کله خو زه دغه غواړم چې دغه پاک کم کنه تاسو دلته مثال ولیکم چې څه رقم ته دغه موږ بدلوو منفي هغه مثبت حالت نه منفي ته خپله جمله تر څو چې زه تخته پاکوم دوستانو زه بیا هم تاسو ته خبره کوم چې په 18 د دسمبر باندې چې دغه پنجشنبې ده که نه موږ تاسو درس نه لرو ښه دغه شوله د موږ د تختې پاکول اوس زه چې لیکم مثال لیکم چې مثال چې ده مثال په وایي چې
je travaille, je travaille toujours, je travaille toujours la nuit. مونږ همیشه چې لا لرو مونږ څه وایو چې اتمن هغې نه پاس اسم چې راځي هغه به اتمن چې وي هغه به اتمن مؤنث او مفرد وي. خو دا د لا تشریح شوله. دا ځکه تاسو ته لیکم هره شپه تاسو ته خبره کوم چې تاسو دغه اوس همدغه زده کړئ چې لا نوي ده. یعنی نوي چې ده په پښتو کې یعنی شپه په پښتو کې په پښتو وایم په فرانسوي ژبه کې یو مؤنث نوم ده نوي. خو جو چې ده جو زه travail ګورو چې دغه او باندې ختم شوی ده نو پوهیږو چې travail چې ده د مونږه فعل ده دلته کار کوم خو مونږ پوهیږو چې دغه چې په او ختم شوی ده نو حتما ده د مونږه فعل چې و ده حتما د مونږه فعل اول ګروپ ده په اوس مهال زمانه کې نو مونږ یې لیکو چې اصل فعل څه رقم ته ده نو اصل فعل داسې غونته ده travailler. toujours په معنا د همیشه یا هم هر وخت نوی شپه وای چې زه کار کوم همیشه یا هر وخت یعنی د شپې طرف نه یا هم په شپه کې یعنی د دې شفت چې ده کنه د شپې شفت ده اوس چې زه غواړم کنه دغه په هغه بدل کړم لکه په منفي حالت کې منفي ته یې بدل کړم زه څه رقم ته وایم وایي چې زه بیا هم لیکم چې جو آفرین فعل چې ده travail نو travail نه مخکې مونږ چې لرو آفرین مونږ چې لیکو نو جو نو travail د مونږ فعل د مونږ فعل کې هیڅ بدلون نه راځي همداسې گردان شوی باید ولیکو je travaille تاسو وینئ چې د travail ال چې ده نه ویل کېږي نه دلته نه دلته travailler ویل کېږي دلته travail ویل کېږي خو je travaille هغې نه پس چې زه وایم چې هیڅ کله چې باید ورکم jamais la nuit زه کار نه کوم هیڅ کله مثلا په شپه کې دلته وایم چې مثلا په شپه کې شاید داسې ترجمه یې لږه ښه شي که نه je travaille toujours la nuit je ne travaille jamais la nuit زه کار کوم همیشه هر وخت la nuit یعنی په شپه کې je ne travaille jamais la nuit زه کار نه کوم هیڅ کله په شپه کې اوس که مثلا دلته مونږ د toujours ونه لرو که نه که داسې غونته ووایو چې je travaille la nuit بیا هم د toujours هیڅ چې ونه وي که نه بیا هم داسې کېږي چې ووایو چې je ne travaille jamais la nuit یعنی ضرور نه ده چې حتما toujours وي چې به دلته مونږ jamais ولیکو نه بدون د toujours نه مونږ کولی شو چې داسې جمله منفي کړو لکه چې مونږ کله یو کار چې هیڅ کله نه کوو باید مونږ چې ورکو jamais مثلا مونږ وایو چې je ne travaille jamais la nuit مثلا وایم چې زه هیڅ کله نه ځم یا مثلا زه هیڅ کله نه کوم که نه داسې همیشه ضرور نه ده چې دلته یې همیشه هر وخت وي بیا هغې نه پس مونږ هیڅ کله ولیکو خو دا شوله درېیمه طریقه او یو بله څلورمه هغه چې ده که نه یو څلورم یعنې په څلورم هغه کې زه تاسو ته یو حالت وایم چې مثلا تاسو کله غواړئ چې جمله په هغه کې په منفي کې بدله کړئ خو څه رقم ته بدلوئ خو دغه درې خو طریقې دي که نه دا څلورمه طریقه نه ده دا څلورمه مثلا تنها تشریح ده چې که کله مونږ داسې یو حالت لرو چې کله د ورب نه د مونږ د ورب څه ده که نه دغه په اول یا په اش باندې شروع شوی وي نو دغه او پاکېږي دا څه شي ته بدلېږي اپاستراف ته لکه څنګه چې مونږ په جملو کوم دغسې لیکو که نه دلته تاسو ځینې وخت وینئ چې د ژو او پاکېږي او اپاستراف ورکول کېږي دغه بېرته لیکل کېږي همداسې
وربم دلته مونږ مثلا لیکو وی په معنا د یعنی چې که واول وي بیا ورب خپله لیکل کېږي. ودرېږه چې زه په بل رنګ ولیکم. که مونږ دلته مثلا که د مونږ فعل دلته څه وي که واول وي نو بیرته دا په څه کېږي او دلته فعل خپله بیا خپله فعل لیکو. بیا دلته نو پلوس یا پا یا پلو یا ژمې هر حالت چې وي که نه دغه درې واړه تاسو کولی شئ چې دلته یې استعمال کړئ. خو تنها چې بدلیږي نو بدلیږي او نو چې ده که نه په یعنې په خبرو روزمره خبرو کولو کې چې تاسو کله خبرې کوئ نو دغه نو یو هم نه استعمالیږي. که نه مثلا تاسو کولی شئ چې نو ونه ووایئ مستقیم پا ووایئ مستقیم پلو ووایئ مستقیم ژمې ووایئ. یعنې مثلا ووایئ چې ژ سې پا که نه مونږ ویلي وو چې سې د مونږ د نو او پا تر منځ ما لیکلي وه که نه اوس زه نو نه وایم په مثلا روزمره خبرې کې زه څه وایم ژ سې پا یعنې ضمیر فعل مستقیم پا اضافه کړله. یا مثلا دلته که نه تاسو نو لرئ څه رقم ته وایئ وایئ چې ژ travail jamais la nuit یعنی نو نه وایي کله چې په خبرو کې کله تاسو چې خبرې کوي خو په لیکلو کې نو راځي نو باید تاسو مراعات کړئ. او بله خبره یې دغه ده چې ان اپوستروف چې ده کله چې د مونږ ورب په واول باندې یا په اش باندې شروع شوی وي نو دا څه کېږي اپوستروف کېږي. لکه مثال اگزامپل چې زه تاسو ته ولیکم وایي چې ژم ګورئ که نه په اصله یعنې په مثبته جمله کې ځکه چې او ژو او لري نو او پاکېږي ځکه چې د مونږ ورب په څه شروع کېږي په واول باندې. ژم la musique. کله چې تاسو لا وینئ نو تاسو پوهیږئ چې لا نه بعد حتما هر نوم چې راځي هغه څه ده مؤنث او مفرد ده. مؤنث او مفرد. زه دوستانو مونږ ژم لا موزیک زه موزیک خوښوم نو څه رقم ته وایي وایي چې زه موزیک خوښوم. لا خو تاسو پوهیږئ چې مؤنث او مفرد ته وایي. اوس زه غواړم چې دا جمله په څه بدله کړم په منفي حالت کې بدله کړم. نو څه رقم ته وایم چې ژو بیرته مکمله لیکم. د مونږ فعل څه ده د دې اصلي ګوره مونږ دلته وینو چې په دا په څه ختم شوی ده په او باندې ختم شوی ده. نو مونږ پوهیږو چې دغه فعل اصل کې څه ده د اول ګروپ فعل ده په اوس مهال زمان کې. او اصلي فعل څه رقم ته لیکل کېدل یعنی اصلي فعل څه رقم ته دی داسې دی ایمې دا یې اصلي فعل ده. ښه د مونږ فعل دلته د مونږ فعل ایمې ده نو مونږ څه لیکو ان اپوستروف ځکه چې دا په څه باندې شروع شوې ده په واول باندې شروع شوې ده. نو لیکم چې je n'aime pas plus ou jamais. Jamais la musique. وایي چې زه نه خوښوم موسیقي یا هم زه نه خوښوم نوره موسیقي. یعنې مثلا مخکې ما موسیقي ما ته خوند راکول موسیقي مې اورېدله اوس نوره نه خوند نه راکوي نه یې خوښوم. یا هم jamais la musique زما هیڅ کله موسیقي نه خوښېږي یا نه خوښوم. یعنې تاسو ګورئ درې حالته درې واړه ورته استعمالیږي خو تنها هغې معنی فرق لري. یا هم که زه تاسو ته بل مثال ولیکم چې بل مثال به څه وي لکه ښه زه دا ځای پاک کړم دلته درته لیکم
بل مثال کنه مونږ ویلی وو چې کله د مونږ ورب په واول یا هم په اش باندې شروع شي نو مونږ چې کوو مونږ ان اپوستروف ته بدلوو. لکه مثال وایي چې j'habite ځکه بیا هم د مونږ هغه چې دا کنه ورب په چی باندې شروع کیږي په اش باندې شروع کیږي. نو څه رقم ته وایو پس دلته چې کله منفي حالت نه ده دغه او یې د جو بدلیږي اپوستروف ورته راځي او کله چې منفي حالت شي جو بیرته خپله صحیح لیکل کیږي ال چې کیږي اپوستروف ورته راځي. نو مونږ وایو چې j'habite à Paris. دلته مونږ وینو چې دا په ترمینیزان چې دا او دا نو مونږ څه رقم ته وایو مونږ حدس وایو چې دا د اول ګروپ فعل ده او اول ګروپ کې مونږ د اصلي فعل څه رقم ته لیکل کیږي اصل فعل څه رقم ته د نشته نو اول ګروپ کې اصل فعل مکمل داسې لیکل کیږي. خو په اوس مهال زمان کې اول ګروپ ده habiter. بس نو مونږ څه رقم ته وایو j'habite à Paris. زه په پاریس کې اوسېږم. زه په پاریس کې اوسېږم کنه. که زه دا منفي ته بدله کم او داسې ولیکم کنه چې مونږ ویلي وو چې کله چې مونږ منفي ته بدلوو نو جو دلته چې کېږي جو خپله بېرته خپل اول حالت کې لیکل کېږي ځکه چې هر څه چې راځي جو نه باید مونږ چې لیکو مونږ خپله نو لیکو ان اپوستروف ځکه چې دې نه باید مونږ خپل فعل باید ولیکو کنه چې د مونږ فعل چې ده habite ده او زه دلته لیکم چې je n'habite بیا هم pas plus jamais à Paris. زه په پاریس کې نه اوسېږم کنه دا اول پاس را زه په پاریس کې نه اوسېږم. زه نوره په پاریس کې نه اوسېږم. زه هیڅ کله په پاریس کې نه اوسېږم. دا شوله د دې ترجمه. زه نه اوسېږم نوره هیڅ کله په پاریس کې. چې دلته هم داسې ده چې زه نه خوښوم نوره موسیقي یا هم چې کېږي یا هم موزیک هغه موزیک ښه راځي. زه نه خوښوم نوره موسیقي. زه هیڅ کله موسیقي یا موزیک نه خوښوم. دوستانو دغه و د مونږ د نن شپې درس د جملو منفي